درنو لیدونکو، نن یو ځل بیا د ریاست مدینه پاکستان په اسلامي او پښتنه معاشره کې د اسلامیت خلاف ناروا عمل شوی دی. د پاکستان پنجاب تونسه شریف ښار کې د یوې اکیډمي یو استاد له خپل شاګرد سره جنسي زیاتی کړی دی. دوستانو، که غواړئ چې په اړه یې پوره پوه شئ او همدا لیک شوي ویډیو هم را سره وګورئ، نو له موږ سره په دې ویډیو کې تر اخره پاتې شئ. او که څوک زموږ په چینل نوي وي نو پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. دوستانو، موږ همیشه د داسې کارونو خلاف آواز اوچت کړی دی او له تاسو څخه مو هم دا هیله او خواست دی چې موږ سپورټ کړئ تر څو معاشره له داسې ځناورو څخه پاکه کړو. د نن سبا په داسې فحاشي دور کې په هیچا هم اعتبار کول نه دی پکار، ځکه چې په دې فتنه دور کې به هر ځای تاسو ته د انسان په شکل کې ځناور ملاویږي. د دوی دغه ناوړه او فحشا کړنې به د اسلام او معاشرې د بدنامۍ باعث ګرځي. ملګرو، دغه په ویډیو کې چې تاسو وینئ، دغه پرنسپل د تونسه شریف په سنګړ اکیډمي کې له خپل یو شاګرد سره جنسي زیاتی کوي. لکه څنګه چې تاسو کتلی شئ، دغه پرنسپل له خپل معنوي زوی یعنی شاګرد سره په سپینه ګیره جنسي زیاتی کوي. خو دوستانو، دا د هوس کوم حد دی چې په دې سپینه ګیره او په دې تیر شوي عمر نه له خدای ویره لري او نه هم د معاشرې نه. موږ ته همیشه دا ویل شوي چې استاد یعنی د معنوي پلار په معنا وي، خو یو نیم بیا داسې ځناور پکې را پیدا شي چې د ټولو استادانو نوم وربد کړي. او له حکومت څخه مو دا خواست دی چې داسې ځناورو ته دې سخته ناسخته سزا ورکړي تر څو بل څوک د داسې کړنې جرأت هم ونه کړي. ملګرو، د یوټیوب د ریسټریکشن پالیسي په وجه دغه ویډیو موږ دلته تاسو ته نشو ښوولی. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار وي نو موږ ته کمنټ وکړئ. دوستانو، زموږ د دې ویډیو د جوړولو مقصد چې والدین باید هوښیار واوسي او په خپلو بچو باندې خیال وساتي تر څو خدای مکړه د داسې ظالمو او ځناورو ښکار نشي. دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.